د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې د یو لړ ټاکنو په هکله د عالي قدر امیر المؤمنین حفظه الله تعالی ورعاه حکم د اسلامي امارت د مشرتابه د یو حکم په اساس د غزني ولایت لپاره نوي ټاکل شوي والي ملا ولی جان حمزه د یوې غونډې په ترڅ کې د دې ولایت ولسونو ته ور وپېژندل شو. په دغه ناسته کې د اسلامي امارت لوړ رتبه مشرانو، سیمه ییزو مسؤلینو او قومي استازو ګډون کړی و. غونډې ته په وینا کې د غزني د علماو د شورا رئیس شیخ الحدیث مولوي محمد شریف حقمل د اسلامي نظام په ساتنه ټینګار وکړ. نو درنو مسؤلینو، مسلمانانو ورونو، که موږ تاسې دا ارزو لرو چې دغه اسلامي نظام د موږ په دې ملک کې باقي پاتې سي، نو ځانو ته ښه متوجه سي چې موږ د عمل علی استقامت په دین باندې نصیب کړي. په دغه ناسته کې بیا د قومي استازو په استازیتوب حاجي موسی سعادت د غزني ولایت لپاره د نوي والي په ټاکل کېدو خوښي وښوده او د مخکیني والي د خدمتونو یادونه یې هم وکړه. ولسوالۍ مو شل کلن انقلاب ډېرې ځپلي، په دې اساس د ښه توجه ورته غواړو چې خدمت ورته وشي. شل کلن انقلاب موږ ته له جګړو ماشي وه، له بمونو له موره ماشي وه، له وحشته ماشي وه، بل هېڅ هم نه راوړي. لکه څنګه چې موږ د غرب له اشغاله خلاص کړو، په همدې شان توقع و تقاضا مو در چې دا داسې د بیاسازۍ په برخه کې هم ولس ته همدغه رقم خدمت وکړي لکه څنګه چې موږ شل کلن انقلاب کې ورته وکړو. باید وویل شي چې د غزني ولایت لپاره داسې مهال نوی والي ټاکل کیږي چې دې ولایت کې ولسونه د اسلامي امارت په واکمنېدو تر اوسه له بشپړ امنیت څخه خوښ دي، خو په رغنیزه برخه کې د لا زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.